یو ورځ وخت لرې سبا د خدای مکړه ملاقات دې د پروردګار سره وي ستا جواب ستا به هغه کوم کارونه یې لومړیتوب ورکړي ورته که نه چې نن یې باید وکړي اخي څنګه چې نور دوستانو وویله تر ټولو لومړی او مهم کار چې انسان یې باید رامخکې کړي عاجل په هغې باندې اقدام وکړي بخښنه د توبه ده چې د الله پاک نه انسان وغواړي بل زه به خپل مال هغه برخه چې اولاد دپاره کفایت کوي هغه به ترې جدا کړم نور به ټول نفقه کم صدقه به یې کړمه یو جامع وصیت به ولیکمه ټولو دغه ته بل هغه انسانان چې ما ازار کړي ټول نه به بخښنه وغواړم او د مور او پلار نه تر ټولو مخکې بخښنه غوښتل د هغوی رضایت ترلاسه کول او د دې ترڅنګ عاجل کېناستل قرآن کریم تلاوت کول توبه ایستل یعنی څومره انرژي چې ته لرې په دې باندې مصرف کړې چې ته ځان مطمئنه کړې چې الله رانه راضي کېږي دغه کارونه چې تا وویل دا کول به ډېره سخته نه وي نه هېڅ سخته نه 40 ساعته چې ته پلان کې منظم تقسیم اوقات ورته جوړ کړې ډېر اسانه کارونه دي خو که لار درنه ورک کوي او ډارېږي چې هله اسرائیل راغی او دغې کړم روح قبض کو بیا خو سختي ګډوډي کېږي خو ته به مطمئن یې چې دا کار کوم ځکه آخري وخت دی نو د سفر بندوبست پکې توخه به برابرې ځان سره به وړي فرض که دغه مال یا حصه اولاد ته دې وخت کې مشخص کول هغې سره په کوم انداز کې خبرې کول دا به سخت دی وخت کې به روانې دی نه خو وصیت چې دی ولیکو هر څه پکې لیکل شوي ته چې لاړې سره ولي بیا اسانه ده عاجل وصیت ولیکه چې دومره برخه د مال مې د اولاد دومره نفقه ټوله صدقه کړه مننه ورور خیر اوسي